سورة القارعة مکی صورت تے یولس پدی که ایتونی دی و پدی که دا قیامت دا ورزی حیبت بیان شوی دی او دا چی انسانان با دو ڈلو تا تقسیم شی. بسم الله الرحمن الرحیم القارعة اغورز چی تنگون کی دا زلون لرا مالقارعة صدا تنگون کی ورز وما أدراك ما القارعة او سپ وکڑیت چی صدا تنگون کی ورز دومره هیبتناک ورځ د آخرت ته الله وایي چې دا زړونه به وټنګوي وبه یې لړزوي دا زړونه به وخوځي په دې زړونو به زلزله راشي یوم یکون الناس کالفراش المبثوث په هغه ورځ چې شي به خلک په شان د پتنګانو خورو ورو وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شی به غرونه په شان د وړۍ وهلی شوي د وړۍ په شان به دا غرونه الوځي دا لوی مخلوق به الله داسې کي فاما من ثقلت موازینو بس هغه څوک چې درني شي تلي د عملونو د هغه فهو فی عیشة راضیه نو دی به په ژوند خوشحاله کي واما من خفت موازینو او هغه څوک چې سپکې شي تلې د عملونو د هغه فامه هاویه نو زی د واپسۍ د ده به هاویه کندی وما ادراک ما هیه او څه پوه کړی ته چې هغه څه شی دی چې دا کنده څنګه ده نار حامیه اور دی سخت ګرم